السلام علیکم زموږ ګرانو قدرمنو خوږو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګي مو ښه وي او زموږ ټکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې چې نننۍ ویډیو هم د ګوګل اډسین پین کوډ په باره کې ده لکه څرنګه چې موږ تاسو ته تېره ویډیو کې ویلي چې موږ به تاسو ته راتلونکې یوه داسې ویډیو جوړوو حتما چې مثال که خامخا تاسو ته ګوګل اډسین پین کوډ افغانستان ته راونه لیږل شي مثال درته را نه شي نو تاسو به د همدغه ګوګل اډسین اکاونټ په کومه طریقه او څنګه ویریفای کوئ چې مثال ستاسو اکاونټ په بشپړ ډول کمپلیټ ویریفای شي نو هر هغه یوټیوبران مثال چې یا چینل منټایز یا چینل منټایزیشن کېدو حالت ته نږدې کېدو کوي نو دوی باید همدا ویډیو حتما وکړي ځکه مثال که دوی تاسو هلته لږ غلطي هم ترسره کوي که هر کله چې تاسو ګوګل اډسین سره خپل یوټیوب چینل کنیکټ کوئ مثال ستاسو چې څومره خواري کړې مثال کوم شرطونه چې ادعا مو هم پوره کړې وي زیار مو هم ایستلی وي محنت مو هم کړی وي نو دا تاسو ټول له منځه ځي که تاسو هلته ګوګل اډسین کې لږ مشکل راشي نو ستاسو یوټیوب چینل بې معنی شی پیسې تاسو نشئ په ګټلی نو تاسو باید حتما له همدې ځای څخه په دقت سره کار وکړئ او په ذهن سره مخکې لاړ شئ نو تاسو باید حتما همدا ویډیو هم وګورئ ځکه چې دا طریقه تاسو ته معلومه شي که هر کله تاسو له همدې مشکل سره مخامخ کېدئ تاسو بیا په همدې طریقه په دقت سره په صحیح ډول خپل چینل ګوګل اډسین اکاونټ چې دی ویریفای کړئ او له یوټیوب سره یې وتړئ نو اوس به راشو خپلې موضوع ته نو هر کله مثال چې تاسو ته افغانستان هېواد ته پین کوډ رانشي لکه څرنګه چې د اوس حالات په جریان کې دي مثال همدا ډول د حالات جریان پیدا کړي بیا خو خپله هم زما شک نشي تاسو ته پین کوډ راشي لکه څرنګه چې اوس تاسو وینئ چې لکه څرنګه چې مخته راتلل مثال پین کوډونه او یا پاینر کارډونه افغانستان ته ټولو ولایتونو ته راسند کېدل نو اوس مهال نه کېږي نه راسند کېږي خو که بیا حالت ښه شي بیا امکان لري سلو په سلو کې چې پین کوډونه افغانستان هر ولایت ته راشي که ماسټر کارډ وي مثال که پین کوډ وي هر څه به راځي خو که همدا ډول د حالت جریان پیدا کړي بیا به لږ مشکله وي نو که هر کله مثال موږ اوس خپله موضوع ته راځو که هر کله مثال تاسو ته افغانستان ته پین کوډ رانشي نو زه تاسو ته څو طریقې ښیم د لومړۍ طریقې ته به راشو مثال هر کله چې تاسو خپل چینل منټایز شي غواړئ چې ګوګل اډسین سره یې کنیکټ کړئ نو تاسو مثال چې کوم هیواد کې بهرنۍ هیوادونو کې یا دوست وي مثال یا ملګری مو وي یا ورور مو وي هر څوک وي نو مثال هغه سعودیه وي دوبۍ وي پاکستان وي ایران وي هر هیواد وي مثال امریکا وي نو تاسو به فقط هلته د همغه ملګري ورور یا دوست ادرس چې په کوم ځای کې دی اوسیږي دقیق ادرس به تاسو دلته واچوئ مثال په د خپل اډسین اکاونټ کې او د ده همغه ځای موبایل نمبر هر څه به د ده دقیق ادرس هر څه تاسو دلته ثبت کړئ او د همغه ځای په پته به تاسو خپل ګوګل اډسین جوړ کړئ مثال که هغه دوبۍ وي مثال هر ځای کې ستاسو دوست اوسیږي په همغه پته به تاسو خپل ګوګل اډسین جوړ کړئ او له یوټیوب سره به کنیکټ کړئ نو هر کله مې چې له یوټیوب سره کنیکټ کړم مثال ګوګل اډسین مې جوړ کړ د همغه ځای په پته نو تاسو چې کله په یوټیوب کې پیسې ګټئ مثال ستاسو د یوټیوب ډالر چې لاسو ته ورسیږي په ګوګل اډسین کې مثال چې یوټیوب څومره پیسې ګټي چې تاسو کله اډسین سره وتړئ هغه ټولې اډسین ته ځي هلته چې په اډسین کې کله $10 جمع شي تاسو ته یو پین کوډ رالیږل کېږي پین کوډ په چې کله ته رالیږل کېږي مثال هلته تاسو ته بیا خپل میسیج هم درکوي په اډسین کې چې کله ستاسو $10 پوره شي تاسو ته یې مثال خپل ګوګل اډسین اکاونټ ویریفای کوي نو اوس به زه تاسو ته ملګرو د همدغه ګوګل اډسین کوم پین کوډ چې د وخت په باره کې هم تشریحات درکړم مثال چې آیا دا به څومره وخت کې تاسو یا ستاسو ملګری ترلاسه کولی شي نو هر کله چې تاسو خپل یوټیوب چینل له ګوګل اډسین سره کنیکټ کړئ په کوم ادرس باندې مثال د هر ځای ادرس چې نو هر کله چې تاسو په یوټیوب کې $10 وګټئ مثال هغه اډسین ته لاړ شي په اډسین کې چې کله ستاسو $10 کمپلیټ شي نو ستاسو ته بیا کوډ در روانېږي همغه ادرس ته چې تاسو په کوم ادرس ګوګل اډسین جوړ کړی مثال د کوم ځای په ادرس همغه ادرس ته د پین کوډ روانېږي چې تقریبا دا پین کوډ 3 اونۍ او مثال تر 3 هفتو پورې وخت نیسي په 3 هفتو کې رسیږي نو زه به تاسو ته اوس د پین کوډ پیکیج هم وښیم چې په کوم ډول د پین کوډ څه ډول دی نو تاسو وینئ ملګري د پین کوډ ډول دی مثال په همدغه ډول یو کاغذ کې بند وي نو هر کله چې مثال ستاسو ملګری په خارج ملک کې مثال کوم هیواد کې یا انډیا پاکستان سعودیه دوبۍ هر هیواد کې مثال همدغه کوډ دوی ته ورسیږي یا هغه پستخانې ته مثال چې د کوم دی ادرس وي تاسو هلته ګوګل اډسین کې ادرس ثبت کړی وي هغه ادرس ته ورسیږي او ستاسو ملګری یا ورور دوست وي هر څوک یا یې ترلاسه کړي نو تاسو بیا فقط دلته مثال تاسو هغه وخت په افغانستان کې ستاسو فقط دوی ته ووایئ چې تاسو د کوم کاغذ چې دی مثال د ګوګل اډسین کوډ دا تاسو راخلاص کړئ پاکې دننه شپږ خانې کوډ وي نو تاسو ته زه اوس هغه کوډ هم ښیم تاسو چې هر کله کوډ ستاسو ملګری راخلاص کړي تاسو وینئ ملګرو همدغه شان شپږ خانې کوډ به وي نو هغه کوډ څخه دا یا فقط تصویر ووهي مثال
تصویر یا دغه کوډ تاسو ته فقط په مسنجر یا واتساپ باندې راولیږي. نو هر کله چې تاسو ته ملګرو کوډ راولیږي یا مثال دغسې په لمبر شکل یې تاسو ته ولیږي یا مثال تصویر ترې واستوئ تاسو ته راولیږي په واتساپ یا مثال په فیسبوک مسنجر نه. نو تاسو بیا راشئ خپل ګوګل اډسین ته. هر کله چې تاسو ګوګل اډسین ته راغلی مثال تاسو به دلته بیا په همدغه ځای تاسو وینئ همدغه میسج چې تاسو ته درکړی په همدا به تاسو کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړ ملګرو تاسو ته بیا همدغه شان یوه صفحه راوړي دلته تاسو وینئ ویریفای. په همدې ویریفای چې تاسو کلیک کوئ تاسو ته به دلته یو خانه راواړوي. په خانه کې به تاسو هغه شپږ خانې کوډ داخل کړئ او ستاسو کوم ګوګل اډسین اکاونټ چې دی هغه په بشپړ ډول په کمپلیټ ډول ویریفای شي. 100% به ستاسو کوم اکاونټ چې دی هغه به ویریفای شي له افغانستان څخه. نو په همدې طریقه هم تاسو کولی شئ چې خپل ګوګل اډسین اکاونټ ویریفای کړئ. مثال ستاسو کوم ملګری په خارج کې وي هغه پین کوډ ترلاسه کړي هغه پین کوډ تاسو ته راولېږي. مثال تاسو بیا خپل اکاونټ له افغانستان څخه هم ویریفای کولی شئ په همدې طریقه. نو اوس په ملګرو زه تاسو ته بله ډېره زبردسته طریقه وښیم که هر کله مثال تاسو په خارج کې کوم ورور یا ملګری دوست نه لرئ مثال چې هلته تاسو ته پین کوډ ترلاسه کړي نو زه تاسو ته بله یوه ډېره زبردسته طریقه ښیم بغیر له پین کوډه. اوس تاسو ته زه ښایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې بغیر له پین کوډه چې تاسو پین هم نه کوئ ترلاسه او خپل ګوګل اډسین اکاونټ په افغانستان کې څنګه ویریفای کولی شئ. نو هر کله ملګرو چې تاسو د ګوګل اډسین اکاونټ د افغانستان په پته جوړ کړئ مثال له خپل یوټیوب سره یې کنیکټ کړئ ټول ادرس د افغانستان ورکړئ چې هر ولایت کې تاسو اوسیږئ. نو هر کله مثال چې ستاسو په اډسین کې $10 پوره شي او تاسو ته پین کوډ راونه لیږل شي مثال 3 هفتې وخت هم تیر شي یعنې 3 اونۍ هم تیرې شي او تاسو ته پین کوډ رانه شي نو تاسو بیا دلته ګوګل اډسین اکاونټ ته راشئ او دلته د کوم ټایټل نه چې تاسو ته میسیج درکوي د تاسو وینئ چې مثال ستاسو خپل اکاونټ ویریفای کړئ. په همدې بیا کلیک کړئ دلته بیا په د ویریفای کلیک کړئ. هر کله چې په همدې ویریفای کلیک کړئ تاسو ته بیا یوه خانه درکړي دلته مثال د کوډ خانه وي چې دلته تاسو خپل پین کوډ داخل کړئ. نو د پین کوډ لاندې به تاسو ته دوې خانې وي یا سبمیټ یوه بله ریسنټ. نو تاسو په سبمیټ نه کلیک کړئ تاسو په ریسنټ کلیک کړئ. هر کله مو چې په ریسنټ کلیک کړو نو تاسو به دوباره اپلای وکړئ دوی ته بیا ریکویسټ به دوی ته وکړئ چې موږ ته مثال د کوډ نه دی رسېدلی تاسو موږ ته بیا کوډ ولیږئ. نو دوی ته به ستاسو اپلای وشي مثال دوی به بیا 3 هفتې وخت ونیسي مثال چې هر یو اپلای 3 هفتې وخت نیسي. نو دویم ځل چې تاسو بیا دوی ته اپلای وکړئ مثال بیا به د 3 هفتې وخت نیسي او که بیا تاسو ته په 3 هفتې کې کوډ ونه لیږل شو مثال پین کوډ درته سینډ نه شو افغانستان ته نو تاسو بیا همغه ځای ته راشئ هلته بیا تاسو په ریسنټ کلیک وکړئ. دریم ځل لپاره بیا تاسو دوی ته اپلای وکړئ او که په دریم ځل بیا تاسو ته مثال کوډ سینډ نه شو نو تاسو ته دوی بیا یو ایمیل لګي تاسو ته بیا دوی یو داسې چانس درکوي چې بغیر له پین کوډه تاسو به خپل اکاونټ ویریفای کړي. نو هر کله چې تاسو ته ایمیل وکړي مثال په 3 ځله تاسو ته پین کوډ ونه لیږل شو نو تاسو ته دوی بیا یو ایمیل کوي. هر کله چې ایمیل درته وکړو په ایمیل کې هلته تاسو ته یوه فورما درکوي مثال هلته به ستاسو نه نوم او په انګلیسي تذکیره دا به تاسو اپلوډ کړئ. بعضې نوره معلومات پرې هم وي هم چې هر کله اپلوډ کړله هلته به تاسو په اپلای یا په سبمیټ اپشن به وي په هغه کلیک وکړئ او دا معلومات به دوی ته ورسینډ شي. هر کله چې سینډ شول ستاسو معلومات دوی چیک کوي او په 15-16 دقیقو کې ستاسو اکاونټ به په بشپړ ډول دوی ویریفای کړي بغیر له پین کوډه. نو دا یوه ډېره زبردسته طریقه ده ملګرو. همدا طریقه هم خو فقط چې تاسو په انګلیسي باندې تذکیره ولرئ نو هلته بیا په پښتو تذکیره دوی نه غواړي اډسین تاسو باید تذکیره بیا په انګلیسي باندې ولرئ. نو همدا دوې طریقې وې چې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ مثال چې خپل ګوګل اډسین اکاونټ ویریفای کولی شئ. په اخر کې زه بیا ټولو یوټیوبرانو ورونو ته همدا ډاډ درکوم چې تاسو هېڅ تشویش مه کوئ هېڅ کومه ستونزه مه احساس کوئ. تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې په همدې طریقې خپل ګوګل اډسین اکاونټ ویریفای کړئ په بشپړ ډول. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست.